زما عزیزانو کله چې یو کس ژوندی وي یعنی مفتي منیر شاکر شهید یا زما والد محترم کله چې ژوندی و چا به خپل ځان سره نه حسابولو. کله چې زما والد محترم شهید شو د هغې نه بعد به یم هم راتله په قبر په جنډه لګېده، بل به هم راتله په قبر په جنډه لګېده. کله چې دا علما کرام ژوندي دوی له څوک سات ورکولو والا نه وي، خو چې کله دا علما کرام شهید شي بیا چې کوم د دې خلاف خبرې کوي بیا هغه هم دلته راشي او د دې په دې غم کې په تعزیت کې شریک شي، بیا د دې د دې غم دا احساس هغې ته محسوسه شي. نو ما تاسو له پکار چې د علماو د شهادت نه پس نه د علماو په ژوندون باندې د علماو قدر وکړو، د علماو عزت وکړو، د دې دین او د اسلام دپاره زما او ستا علما کرام دا قربانۍ ورکوي. د حق نبات جنګو شهید نه والې تر نن ورځې پورې څومره علما کرام قربانۍ ورکوي، څومره علما کرام شهیدان کېږي. راشه وګوره نن سبا په دې مسجدونو کې چې کومې دماکې شروع شوي دي زما او ستا مسجدونه خلک شهیدان کوي. زما او ستا مسجدونه څه کوي چې قرآن شهید کړی دی، د رسول الله مبارک حدیث شهید کړی دی، د هغه قرآن شهید کوي. زما او ستا د پیغمبر سنت مبارک شهید کوي، پګړه شهید کوي. نن ما او تا داسې ناست یو، نن ما او تا مسلمانان په غفلت کې پراته یو، نن ما او تا سره د پیغمبر د دین قدر او عزت نشته، ما او تا سره د علماو قدر او عزت نشته، ما او تا سره د شهداو د توی شوي وینې قدر نشته چې کوم شهداو خپله وینه د دین او د اسلام دپاره توی کړې ده، د هغه شهداو ما او تا سره قدر او عزت ولې نشته. نو تاسو ته یو درخواست درکول راغلی یم چې مفتي منیر شاکر شهید الله جل شانو د هغې شهادت قبول کړي. او کله چې ژوندی اوسه منم چې ډېر به د هغه خلاف وو، ډېر به د هغه برخلاف وو، خو تاسو دا یو واده در کوم چې اوس به د هغه خلک راځي کوم چې د خلاف وو او دلته به کینې هغه به د دوی په دې غم کې تاسو سره شریک کېږي. دا تاسو یو پیغام در کوم، دا زما لیک کې خبره واخلئ په کعبه قسم کله چې عالم دین ژوندی وي ډېر د هغه خلاف خو چې کله شهید شي کله الله جل شانو په لار کې خپله وینه تویږي او دنیا ته الله جل شانو د هغه وینه وښیي او دنیا ته الله جل شانو د هغه عزت وښیي او د انسان د جنازې نه پته لګي چې الله جل شانو هغه کم علم ورکړی دی. د انسان د جنازې نه پته لګي چې کله مفتي منیر شاکر شهید د جنازې نه به تاسو ته پته لګېدلی چې الله ورته کم علم ورکړی دی، الله ورته کم عزت ورکړو، د هغه د جنازې نه به تاسو ته پته لګېدلی څومره علما شهیدان کېږي تاسو ته به د هغې د جنازو نه پته لګېدلی چې الله جل شانو هغې کم عزت ورکړی دی. نو ما تاسو له پکار چې دې علماو او د دې حفاظو د دې حافظانو قاریانو دې سره په څنګ کې ودرېږو او د دې حفاظت وکړو، دې سره ودرېږو چې دوی زموږ دنیا کې خفه لاړ نه شي. که دا علما کرام دا حافظان دا زما او ستا نه خفه لاړل دوی په آخرت کې بیا زما او ستا باندې ګواهي ورکوي چې ای ربا دغه کس دغه فلان کې زه په دنیا کې تنګ کړی یم، ما به ستا دین بیانوم، ما به ستا قرآن او ما به ستا حدیث بیانوم، ته به دغه کس تنګولم چې ته دا حدیث بیانې، دا به داسې بیانې، دا به داسې بیانې. یا الله زه به په دې دنیا کې تنګ کړم چې ته نه زما بدل په خپله باندې واخلي. دا علما به نه خفه کوو چې دې علماو په څنګ کې ودرېږو، درېږو که نه به ودرېږو انشاءالله، د علماو سات به کوو که نه به ورکوو انشاءالله. او کله چې عالم ژوندی نو په ژوندون به ولې عزت ورکوو. ښه دا نه چې شهید شي بیا دلته راشئ تاسو ما ته کښېنئ بیا ما ته وایه چې الله دې ورله درجات بلند کړي، الله درجات بلند کړي، دا نه ده چې کله ژوندی بیا راځي ما ته وایه چې الله یې دغه عمر کې برکت واچوي، او چې کله شهید شي ما ته خو پته چې بابا دا ټول علاقې والا راځي ټول خلک به راځي ما سره به کښېني، خو به خامخا ماله د وار راځي. ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې دا د مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی چې هغه د یو مسلمان په جنازه کې شریک شي، د هغه په غم کې شریک شي یا د هغه بیمار پرزیو کې دا ستاسو په موږ باندې حق دی او تاسو به زموږ دا حق ادا کوئ، موږ به ستاسو حق ادا کوو. نو علماو سره په څنګ کې ودرېږو انشاءالله، د علماو حافظانو قاریانو دې سره په څنګ کې ودرېږو، د دې حفاظت وکړو. الله جل شانو دې ما تاسو ته په دې خبرو عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله جل شانو دې مفتي منیر شاکر شهید کور والا ته د هغې بچو ته او د هغې چمګاور ته د الله جل شانو صبر جمیل ور نصیب کړي. دعا وکړو الله جل شانو د هغې شهادت قبول کړي. الله جل شانو څومره علما شهیدان شوي الله د هغې شهادتونه قبول کړي. څومره علماو د دین او د اسلام دپاره خپله قرباني ورکړې ده، خپل ځان شهید کړی دی، خپله وینې توی کړې د دین او د اسلام دپاره. الله جل شانو د هغې هغه وینه او د هغې هغه شهادت په خپل دربار علی قبول منظور کړي. او الله نه دعا کوو چې الله جل شانو ما تاسو ته په شهادت ملګري نصیب کړي. آمین.